رحمت پاکی وریگی هم دیو دارو جمیا در دیر مبارک بس خدا دارو جمیا روزه یو څه تاثیرات غورځي په انسان باندې نه تاثیرات نه غورځي کنه لکه اراده مضبوط غواړي دارو جمیا رحمت پاکی وریگی هم دیو دارو جمیا ډیر ښایسته ګرم مازدیګری جوړ دی موږ هم وغوښتل چې نن مازدیګری راوړو لغمان ته او د دغه ځای ښایسته انځور راواخلو تر تاسې ورسوو ډېره مبارکه بس خواږه دارو جمیا ګناه روژې مبارکې میاشت څنګه روانه ده ښه ده ټایټ و رایټ ها؟ خوشحاله یم څنګه دې شونډې نه راټولېږي ولې خوشحاله یې گناہ پکی تجھے تو بگر شم مسلمانا خلا خلا پمنا چې دغه ډیره د مضافتی خرما ده مضافتی خرما ده در ډیر مبارک بس خدا دارو جمیاشت در ډیر مبارک بس خدا دارو جمیا رحمت پاکی وریگی هم دیو دارو جمیا در ډیر مبارک بس خدا دارو جمیا سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو محراب ګل مخلص ما د خپل ګران همکار عزیز ارمان سره یو ځای لغمان ته راغلی یم په لغمان کې بیا دا کومه ساحه چې ده دا ډېره ښایسته او ډېره ګرمه ساحه ده دلته د روژې مازدیګری دی او په روژې مازدیګري کې تاسې ګورئ چې ګڼ شمېر هیوادوال په ځانګړې توګه د لغمان ولسونه د بېلابېلو ولسوالیو د بېلابېلو کلیو نه راځي او دلته سوداوې کوي ډېر ښایسته ګرم مازدیګری جوړ دی موږ هم وغوښتل چې نن مازدیګری راوړو لغمان ته او د دغه ځای ښایسته انځور راواخلو تر تاسې ورسوو درنو ملګرو یوه هیله مې دا هغه دا ده چې که چېرته غواړئ د هېواد بېلابېل انځورونه وګورئ د بېلابېلو ولایتونو ښایستونه وګورئ نو زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې اپډیټ در رسیږي را سره پاتې شئ د لغمان دغه ښایستونه تر تاسې رسوو بس خدا دارو جمیاشت در ډیر مبارک بس خواږه دارو جمیا دعا پکې کوو د خپل ګناه بخښنه غواړو دعا پکې کوو د خپل ګناه بخښنه غواړو د ښکلو تراو او مېلمانه دارو جمیاشت در ډیر مبارک بس خدا دارو جمیاشت در ډیر مبارک بس خدا دارو جمیاشت سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو سمسور لغمان دی او مرکز کې یو نن مو ښه وګڼله چې د لغمان روژه ماتې هم تاسو ته وښیو دلته راغلي یو بازار ته او ګڼ شمېر هېوادوالو سره به خبرې اترې کوو دغه یو هټیوال مې تر څنګ ولاړ دی د سره غږیږو سلام سلام شو بخیر وعلیکم سلام په خیر جوړې ښې ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې خلیل خلیل احمد خلیل احمد خلیل احمد او کنه عبدالخلیل عبدالخلیل و خلیل احمد نو سم نوم دې کم یو دی نوم مې خلیل ده اصلا په تذکره کې ښه نور دې خواخوا چې نشته نه نه صرف خلیل او ښه د کوم ځای ترګاډو نه ترګړو کومې ولسوالۍ پورې مربوط دی مربوط د هغه کې ده مرکز کې ده مرکز کې دی ښه کومه ناحیه ده کومه ناحیه ده د دومه ناحیه کې دومه ناحیه کې ښه څنګه د کار روزګار دې څنګه دی شکر ده ښه ده کار روان دی او او اچار ډېر خرڅېږي که چکني چکني خو نشته خو اچار او مربا دغه شیان دي نو چکني سره نشته نه چکني نشته دا خو مې لومړی دوکان ولیدو چې نور هر څه شته دی خو چکني نشته نه چکني نشته چکني بالا غرمې ته جوړو دغلته خرڅېږي په سړک ښه دا کیلو څنګه ورکوي پاکستاني اچار کیلو څنګه ورکوي پاکستاني ورکوي یو سل شل روپۍ دا وطني ورکوي 60 روپۍ کیلو شل پاو 60 روپۍ 60 افغانۍ پاو او دا یو سل 60 افغانۍ کیلو او ښه کار روزګار دې څنګه دی شکر ده ښه ده روژه نیسي ولې نه روژه نیونه کې درته څه سخت دي پیشنمې کول تراویح کول روژه نیول څه شی هیڅ هم نه ده خو د الله احسان ده خو الله فرض کړی ده په مسلمانانو مؤمنانو باندې بالکل روژه ده تېرېږي 11 میاشتې چې خوري یوه میاشت شي بالکل همدا خبره ده او یو میاشت نه چې دوه میاشتې وې بیا هم کولو
ښه روژه ماتي ته د بیا تیاری څنګه یې؟ څه شی نیسئ؟ تیارې ته نو هر څه چې تیار و کور کې نو ښه او دې ته نه ماښام خواته ځو بیا کور کې چې څه تیار وم هغه ته کښېنو نو ښه نو اذان نو مشل مانځه ته خو به ځو مانځه ته ځو انشاءالله او ښه ټیم هم پوره دی انشاءالله چې ته دې دا کارونه راټول کړې دواړه به یو ځای لاړ شو صحیح ده صحیح ده وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته؟ بس پیغام همدا ده چې نو دا چار مربات هغه شان دي د کاروبار هم ده نه خلک د روژه ماتې ته وړي نو ښه روژه ماتي ته دا شیان ډېر ویسي چې ستا کار وشي نه ما کار ته وشي دا همدغه روژه ماتې ته همدغه شیان دي که نه ښه ما لکه داسې وایي چې دا شیان مه خورئ دا نقصاني دي د دې پر ځای باندې سبزیجات وخورئ سبزیجات هم چې کوم شی چې ووایه چې هغه د نقصاني په شی وي هغه خونه نه خرڅېږي ښه ډېره مننه کوردان خوشحاله اوسئ الله دې سلامت لره درنو ملګرو سره پاتې شئ د لغمان مرکز اړوند نورې ښایسته سیمې هم درته ښایو او همدارنګه له هېوادوالو سره خبرې اترې د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت انوار پکې ورېږي څومره ښکلې ده روژه انوار پکې ورېږي څومره ښکلې ده روژه راغلی پسرلی مسته وږمه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو مرکز لغمان دی او موږ هم ورته راغلي وو چې د روژې مازدیګرۍ راواخلو تر تاسې ورسوو نو دغه دوه ځوانان مې تر څنګ ولاړ دي همدو سره غږېږم سلام ستړی سلام علیکم وروره ښې جوړې خیرتي دی الحمدلله نوم مبارک دی وحید الله وحید الله د کوم ځای د لغمان مرکز د مرکز یې د کومې ناحیې د دومه ناحیه راځي نو دا زموږ منطقه او کوم کلی دی سنګتوده سنګکوده هو څومره سخت نوم یې دی څو ورځې کې بیا زده کړم او یو په دې روژه کې په یو ثانیه کې زده کېږي سخت نوم خو نه دی انشاءالله نه روژه ده که روژه خو موږ ته څه وایي نه روژه یو څه تاثرات غورځوي په انسان باندې نه هېڅ تاثیرات نه غورځوي که نه لکه اراده مضبوط غواړي نه هغه خو چې څومره سخته وي دا څه روژې دا خو د پسرلي روژې دي هغه چې څو ساعته 14 ساعته روژه به راتله که څو ساعته راتله هو هغه روژې موږ نیولې دي دا څه شی دي دا زموږ دپاره هسې ګپ شپ ښکاري دا روژې بس خدای موږ ته اسانوي که نه بلکل اساني څنګه یې روژې سره شکر دی الله انسان دی تکیه کېږي خو نه نه بیخي هېڅ او څه مشکل کار روزګار کوئ معلم یم معلم یې او شاګردان خو به دې نه پادوي ډېر نه نورمال دي نو ښه د سویم صنف هغه تر غاړې دی اووم او اتم او نهم ښه بیا لوړ صنفونه دي بله او کوم مضمون تدریسئ دریو پښتو اسانه مضمونونه دي ځان ته انتخاب کړي دي زه یم دا څنګه په تا روژه اسانه تېرېږي وجه دا ده هو بالکل که نه ادبیات دې ویلي دي نه اقتصاد مې ویلی اقتصاد دې ویلی ښه او بیا پښتو کې کار کوي هو ښه ډېر ښه دی او څنګه د څه کال روژه په لغمان شریف کې والا بهترینه روژه دی ښه روژه روانه ده هېوادوال خوشحاله دي هېوادوال خوشحاله دي ماشاءالله ښه روژه کې د شي ډېر سخت دي تراویح کول تلاوت کول نه دا تراویح او تلاوت خو ډېر آسان دی هغه خو چې لږ پیشنمې کول لږ دا پیشنمه هغه دی که نه چې سخت دی او چې خوب نه سړی راوپاڅېږي او ستړی ستومانه ته راونه ستړی بیا بس موږ ختم کوو مسجد کې ماشاءالله نو ختم نه چې لاړ شو بیا چې وده شو نو دا تراویح پیشنمې ته پاڅېدل لږ یو څه سخت وي او بالکل ښه ډېره مننه چې راسره وغږېدلې خوشحاله اوسئ وروستیو کې څه پیغام لري زموږ هېوادوالو ته داسې خاص پیغام نه لرم خو دغه د روژې میاشت دی د برکتونو میاشت دی زموږ هېوادوالو ته داسې پیغام دی چې څومره وس کېږي د خپل بېوسو خلکو سره او خپل وطنوالو سره مرسته وکړي او د دې مرستې په څنګ څنګ کې څومره چې کولی شي په دې روژې مبارکه میاشت کې عبادتونه وکړي نو په الله دربار کې دغه د عبادت میاشت دی او د دوی عبادتونه الله دربار کې قبلېږي انشاءالله ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې چې خبرې اترې دې راسره وکړلې خوشحاله اوسې خدا د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خدا د روژې میاشت
گنا پکی تو یہ گی تو بگر شا مسلمانا گنا پکی تو یہ گی تو بگر شا مسلمانا کلا کلا پمنا باغ چادر جمیا درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی ښایسته لغمان دی او ښایسته ولسونه دي دا ځوان ګورئ دی راغلی دی دلته ښایسته ځان ته کار روزګار برابر کړی دی خپلو اولادو ته یو مړی حلاله روزي پیدا کوي سلام ستړي مشئ په خیر راغلی السلام علیکم ټولو ژوندی اوسئ ښې قراري ده شکر د الله فضل ده بس الله نه راضي یو دغلته راضي یو سهار راځو ماښامه پورې یو مړۍ ډوډۍ خپل بچیو ته پیدا کوي الله نه ډېر راضي یو نوم مبارک دی نوم مبارک مې شیرناغا نیازی شیرناغا نیازی بله یعنې په قوم به نیازي هستئ انشاءالله ډېر دروند او سنګینه قوم بله خوشحاله اوسئ څنګه دی کار روزګار دی څنګه دی شکر د الله نه راضي یو بس دغلته راځو یو مړۍ رزق حلال پیدا کو او دا ټول یو شی دی که نه بېل بېل شیان دا لوبیا دي دا نخود ده دا سلاد دا کچالان دي دا چکني دا ټول مکس کېږي مکس کېږي یعنې یو پلیټ دی نه جوړېږي یو پلیټ دی جوړېږي هغه موږ ورته دې ته څه وایو دې ته څه نوم اخیستل دوی ته چاټ ویل کېږي چاټ ویل کېږي بلکل څنګه دی کار روزګار دی شکر د الله نه راضي یو روژې مبارکه میاشت څنګه ده ډېره ښه تېرېږي ډېره ښه نن لسمه روژه ده انشاءالله ډېره ښه روانه ورځ به پکې تږی شوی نه نه انشاءالله اوس په تږی نه یم ډېر الله نه راضي یم ډېره ښه تېرېږي الله دې سلامت لره خوشحاله اوسئ په روژه کې کله خو د چا سره جنګ نه دی نه انشاءالله تر دې مهاله خو مې چا سره زنګ نه ده کړی جنګ به مو نه کوې نه انشاءالله جنګ نه کوم زه دې همداسې خوشحاله لره ډېره مننه ټول ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو تاسې راځئ سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه خاندې څنګه خوشحاله یې زه خو همیش خوشحاله یم خوشحاله یې که څنګه همیش خوشحاله یې ښه کار روزګار دې څنګه دی شکر ده الحمدلله ماشاءالله ډېره ښایسته صفایي دې کړې ده او خوند یې راکړو راته خوند دا بیا ماښام راشي یو پاکټ درته واچوم ترې ټکس دې وکړه ښه نو ولې اوس یې راته نه اچې اوس خو روژه ده که نه پاکټ راته واچو کور کې به وخورم سره سترګو اچوم مشکل نشته ښه یو پاکټ په څو دی بس نو 20 30 50 100 چې د څو غواړي ښه روژې مبارکې میاشت څنګه روانه ده ښه ده ټیټ و ریټ خوشحاله یم څنګه دې شونډې نه راټولېږي ولې خوشحاله یې دومره زه بس همیش همداسې یم ښه خوشحال خندان یې ښه څنګه دی کار روزګار دی شکر الحمدلله ښه او شپې ورځې سبا کېږي زه شکر دی چې سبا کېږي دلته یوازې یې که نه نور څوک سره ولا زه مې پلار مې د هغه ته لږ دمه ورکوم ښه مازدیګري بیا هغه هم درېږي خو روژه ده که نه او دا هر څه خپله برابروې که نه کور کې جوړو کور کې جوړوئ او څومره سخت دي د دې جوړول درته بس نو کور کې تکلیف ډېر لري خورګانې مور ټول په زحمت دي ورسره په زحمت دي خو شکر دی خپل کار مو دی خپل روزګار مو دی یو حلاله روزي پیدا کړو نو دې کې خو ښه کار دی چې دا څوک کوي که نه او که موږ در نه زه یو څه پلار ته دې ونویې دا به تا ته ارام نه شي چې ولا یو ملګري ته مې موږ ته چې ورکړل خپله کراچۍ مې ده دومره خو صلاحیت لرو دومره واک لري ښه ډېره ښه خبره ده او روژې میاشت کې خو به د جنګونو چا سره ډېر نه یې کړي یاره نه کوم جنګونه هېڅ روژه ده حوصله ښه شی ده حوصله ښه شی مونږ خو کاروباري هستو حوصله خو باید بلکل کاروباري خو یې داسې خلک دي راځي پاکټ کې مونږ باندې اچي ولا وایي دا کم ده بیرته یک دی لانجه نه کوو بازار ته پرېږده چې بل چېر لاړ شي چا چا سره جنجال وکړي نو دا کار به څوک مخې ته وړي بلکل ښه خبره ده او روژې میاشت کې چې درته ډېر خوند درکوي ما ته روژه ماته درته خوند درکوي پیشنمې ته خوند درکوي تراویح درته خوند درکوي یاره ما ته همدغه روژه ماته خوند ورکوي چې په دې بازار کې خپله ملګرو سره روژه ماته دلته بازار کې همدغه بازار کې او ما ته خو کور کې خوند راکوي چې خپلو بچو سره ماته ولا تا سره د یارانو غم دی ولا یاران دې ژوندی نو بلکل کور دې ودان ډېره مننه چې راسره خبرې اترې دې راسره وکړلې ژوندي اوسېږئ ځوانه څنګه یې جوړې نوم دې څه دی حامد دی دا چارک څو دي دا کیلې اصل دیش روپۍ یو سره دیش افغانۍ او اجوا پکې پیژنې اجوا یې کومه یو دي دغه د یو سل څلوېښت روپۍ کیلو یو سل څلوېښت افغانۍ کیلو او دا کومه کجوره ده دا کلیټه ده کلیټه ده او دا زاهدي دې ټولو کې خواږه کومه یوه ډېره ده خواږه چې ده دغه ډېره ده مضافاتي خرما ده مضافاتي خرما ده ماشاءالله ښایسته نومونه دې ورته یاد کړي څومره وخت کېږي دا کار کې ډېر وخت کېږي څومره یو 2-3 کاله کېږي 2-3 کاله او پلار دې درسره که ورونه یې درسره دي دغه مې ورور ده پلار دا دې ورور دی دا دې ورور دی دا خو تا نه تکړه دی خبرو کې که نه ښه ډېره مننه وراره چې خبرې دې راسره وکړلې کور دې ودان خوشحاله اوسې روژه خو دې نه ده نیولې
روژه دې نه ده نیولې ولې ولې نه شوقانه دې هم کومه یوه نه ده نیولې ها شوقانه دې کومه روژه نه ده نیولې نیولې مې ده کومه یوه روژه دې نیولې اوله دویمه درېیمه جمعه جمعه روژه وایي ها سخته خو نه وه درته نه خو چې سخته نه ده ټول نیسه که نه سخته چې نه ده ها ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ نو لاړو درنه وروره درنو ملګرو له تاسې زښته زیاته مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو تر دې ځایه راسره وکتله نو د برنامې وخت هم پوره شوی دی موږ هم درنه اجازه اخلو او زه به د خیره سره خپل دفتر ته له تاسې زښته زیاته مننه چې د لغمان شریف دغه ښایسته د روژې مازدیګرۍ تاسې ننداره کړو او تر وروستیو شیبو راسره پاتې شوئ زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز ارمان له تاسې درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان پسرلی مسته وږمه دا روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه دا روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه دا روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه دا روژې